در په سپېڅلي نامه سلامونه ستړي مسئ تاسو شال ټلویزیون څخه د لنډو خبرونو لیدونکي زموږ قربانه مزلیفه کاکړ. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو له بندیز وروسته د بخښنې نړیوال سازمان د دغه هیواد له چارواکو غوښتي چې سمدستي دغه بندیزونه لغوه کړي. دغه سازمان د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې لیکلي چې د پاکستان دا اقدام د خلکو د ټولنیز ازادي او سوله ییزې غونډې ته سپکاوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان هغه بیان چې 13 میاشت خپاره شوی ویل شوی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ولسي حرکت دی چې د هغو پښتنو د حقوقو لپاره په سوله ییزه توګه کار کوي چې له اوږدې مودې راهیسې د پاکستاني چارواکو لخوا ځورول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وايي په پاکستان کې د ممنوع سازمان په توګه د دې غورځنګ نومول د پاکستاني چارواکو لخوا د سوله ییزو اعتراضونو او د مخالفو ډلو د غونډو پر وړاندې د سیستماتیک او نه ستړي کېدونکو کړکېچ برخه ده. د جنوبي اسیا لپاره د دې سازمان د سیمه ییزو چارو مرستیال بابو رام بنت وویل د خپلسري او پراخه بندیز یوازې د خپلسري یو برخه ده. پاکستان له کلونو راهیسې د غیر قانوني زور په کارولو سره د محرومو سیمو دا ډول حرکتونه درولي دي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر د هیوادونو او ګاونډیانو لخوا له افغان کډوالو سره پر ناسم چلند نیوکه کړې ده. نوموړی وایي افغان کډوال د هیڅ هیواد په کورنۍ چارو کې لاسوهانه نه کوي او له ګاونډي هیوادونو یې غوښتي دي چې د افغان کډوالو له جبري ایستلو څخه لاس په سر شي. د کډوالو چارو وزارت سرپرست همداراز په بهر کې له میشتو افغان کډوالو غواړي چې هیواد ته راستانه شي او د هیواد په ودانولو کې له خپلو ظرفیتونو ګټه واخلي. په خوست ولایت کې د جلغوزي ټولنې مسؤلین وایي سږکالي حاصلات شاوخوا 3500 ټنه اټکل شوي چې د تیر کال په پرتله 2 برابره زیاتوالی ښایي. ورته مهال سوداګر غوښتنه کوي چې د نورو هیوادونو سوداګرو پر ځای د افغان حکومت سوداګرو ته دا زمینه برابره کړي څو خپل محصولات د چین په ګډون د نړۍ نورو هیوادونو ته صادر کړي. اقتصادي کارپوهان وایي جلغوزي د افغانستان له مهمو زراعتي محصولاتو څخه دی. حکومت بیا د دغه برخې لپاره یو اقتصادي تګلاره جوړه کړې ده. د هرات ولایت د کرنې او مالداري مسؤلین وایي سږکال د انګورو حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د دغه ولایت د کرنې او مالداري رئیس بشیر احمد بهادوري وایي سږکال په هرات کې 25 ټنه ممیز تولید شوی. د یادولو وړ ده چې دا مهال په هرات ولایت کې 1500 کشمش خانې فعال دي چې د ممیزو په تولیداتو کې پوره ونډه لري. رویټرز د یو لوړپوړي ایراني چارواکي په حواله ویلي تهران د خلیج هیوادونو ته ویلي دي که د اسرائیلو ته خپل هوایي حریم په ایران کې د برید لپاره اسرائیلو یا امریکا ته ورکړي دا کار د منلو وړ نه دی او د ایران له غبرګون سره به مخ شي. دغه ایراني چارواکي دغه څرګندونې سعودي عربستان ته او د سیمو ځینې هیوادونو ته د عراقچي د سفر پر مهال وکړې. د ایران د اسلامي جمهوریت دغه چارواکي رویټرز ته وویل ایران په واضح توګه ویلي دی چې د تهران په خلاف د فارس خلیج عربي هیوادونو هر اقدام که اسرائیلو ته خپل هوایي حریم او یا پوځي اډه د استعمالولو اجازه ورکړي د ایران په خلاف دا اقدام په معنا دی او تهران به ورته ځواب ووایي. د لبنان د روغتیا وزارت اعلان وکړ چې د دوشنبې پر ورځ په دغه هیواد باندې د اسرائیلو په حملو کې 14 کسان وژل شوي او 150 نور ژوبل شوي دي. د اسرائیلو 12 چینل د لوړپوړو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې متحده ایالاتونه او یو شمېر عربي هیوادونو د جګړې په ټولو برخو کې د هر اړخیز اوربند رامنځته کولو په هدف له ایران سره پټې خبرې اترې پیل کړې دي. په راپور کې ویل شوي چې اسرائیل اوس په دې خبرو کې ښکېل نه دی خو لوړپوړي اسرائیلي چارواکو ته د دې هڅو خبر ورکول شوی دی. په همدې حال کې د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د دفاع له وزیر یوب کالن څخه غوښتلي چې امریکا ته د خپل پلان شوي سفر لغوه کړي. امریکا کې د مسلمانانو د امامانو یو ډلې په یو پرانیست لیک کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له کاملا هاریس څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د جمعات دغه امامانو په خپل لیک کې ټینګار کړی چې هاریس اوربند ته ژمنه کاندیده ده او په غزه او لبنان کې د وینو تویولو د ختمولو لپاره غوره انتخاب ګڼل کیږي. د جاپان لومړی وزیر شیګیرو ایشیبا د دندې له شروع یوه اونۍ وروسته دغه هیواد پارلمان منحل اعلان کړ. د جاپان رسنیو په وینا په دې هیواد کې به له شلو ورځو څخه په کم موده کې ملي ټاکنې ترسره شي. شیګیرو ایشیبا لس ورځې وړاندې د لیبرال ډیموکرات ګوند په داخلي ټاکنو کې بریالی شو. شیګیرو د دفاعي بودیجې د زیاتولو، کم عاید لرونکو کورنۍ ته د لا زیاتو مرستو د برابرولو او د جاپاني شرکتونو ترمنځ د سیالي د چټکولو لپاره یو پراخ پلان جوړ کړی دی. درنو لیدونکو دا هم د نن ورځې لاند خبرونه له ملتیا مننه تر بیا ښې چارې.